چې په حرامو پیسو حج لدرومي هاغه مولا تباہ برباد کا خدایا او د غلامه پرسو غیر دا کام میں رب د دې عذاب آزاد کا خدایا او نواب صابر دغه مزړو خوړو بس د لوټي لوټي خار آباد کا خدایا سلامونه او نیک خل احترامات مې ومنه نواب علي صابر یم او بیا د ثوابه د پیج نه تاسو ته مخاطب یم د ابرار نادان صاحب ډیره مننه چې موږ له موقع راکړه او د نادان صاحب مینوالو ته یو څو شعرونه ډالای چې وایي زما میرات ژوندونه باد کا خدایا او زړه مې لدې درد آزاد کا خدایا او لیونی کېږم نور تاب نه لرم بس که پوره مې دا مراد کا خدایا او چې په پیسو پکې انصاف خرڅیږي روان مداخار اسلام آباد کا خدایا چې په پیسو پکې انصاف خرڅیږي روان مداخار اسلام آباد کا خدایا او چې په حرامو پیسو حج لدرومي هاغه مولا تباہ برباد کا خدایا چې په حرامو پیسو حج لدرومي هاغه مولا تباہ برباد کا خدایا او د غلامه پرسو غیر دا کام میں رب د دې عذاب آزاد کا خدایا او نواب صابر دغه مزړو خوړو بس د لوټي لوټي خار آباد کا خدایا او زما میرات ژوندونه باد کا خدایا زړه مې لدې درد آزاد کا خدایا او یو څو شعرونه نور چې وي د خوشحالو هغه یو سور وځې وي ژوند کې مې بس هغه یو سور وځې وي او بیا د غمونو راته مخه شوله د خندېدو هغه یو سور وځې وي او د خوند نه ډکې او بېغمر وځې د ماشومتوب هغه یو سور وځې وي او لکه د باد په شانتې ودوړېدم د خوند نه ډکې او بېغمر وځې د ماشومتوب هغه یو سور وځې وي او لکه د باد په شانتې تېرې شولې بس د ځوانۍ هغه یو سور وځې وي او چې به په یو نغري ټول راغونډو ژوند کې خوږې هغه یو سور وځې وي او چې لیونی به پکې ځان سینګار که نوابه بس هغه یو سور وځې